خضر علیه السلام چې د هغه درې شیان یې وکړله د موسی علیه السلام په مقابل کې د کشتۍ تختې وایستل. موسی علیه السلام خو په علم ظاهر سره ملا و، اعتراض یې وکړ چې اوهو کشتۍ دې غرقول، خلک دې مړه کول، خلک به دې اوس غرق کړی وای، تختۍ دې د کشتۍ نه ولې وایسته؟ خو موسی علیه السلام په علم تشریعي سره علم درلود، هغه ته خو نه معلوم چې هلته مخکې به څه کېږي. نو مخکې خو پادشاه ناست و، که کشتۍ جوړه وای خو اخیستلی. ورسره سره خضر علیه السلام بل اشاره هم ورکړه موسی علیه السلام ته چې ای موسی علیه السلام که ما د کشتۍ تختې ایستلې ده، خلک خو نه دي غرق سوي، تا خو چې به دعا وکړله فرعون دې سره د لکونو فوج هلاک او تر غرق دې کړه، هغه دې د اوبو لاندې کړي، هغه ته ولې نه یادوې؟ دا یادوې ما خو که کشتۍ نه تختې ایستلې ده، غرق سوي خو نه دي، خو چې تا په لکونو فوج غرق کړه هغه کې ولې ته خبرې نه کوې؟ او چې کوم کوچنی ما ووژه هغه خو په تندي کې خو کافر لیکلی و، د الله د خوا حکم و، پلار و مور یې د ده په محبت اخته کېدی ته هغه هم ورسره کافران کېده، نو ځکه مې مړ کړي شه، نو چې ما دا مړ کړي صحیح ده، د الله په حکم باندې مې مړ کړي. تا چې قبطي په چپلاخه ووهله په سوک دې ووهله هغه دې تا ولې مړ کړي؟ قبطي چې دې ووهله ولې دې مړ کړي؟ هغه ځای در صحیح و. بیا چې کله د دیوال پورته کوئ، خضر علیه السلام یو دیوال یې پورته کوي، بنا یې کړه، سمیت ممیت یې ورته ووهل د هغې زمانې 400. موسی علیه السلام دستي اعتراض په شروع کړ، اوهو پیسې خلک نه درکوي، مفت د خلکو دیوالونه ور جوړوي، مفت د خلکو دیوالونه ور جوړوي. نو خضر علیه السلام ورته وایي چې د دې پلار او نیکه ښه سړی و، د هغه ښه سړیتوب په خاطر باندې الله ما ته حکم وکړ چې دغه دیوالونه پورته کړه، چې تر دې لاندې خزانه ده چې هغه خزانه محفوظه پاتې سي، چې کله دا کوچنیان راغټ سي او د خزانې څخه استفاده وکړي. خضر علیه السلام بیا دا تأثر هم ورکوي چې ګوره موسی علیه السلام که ما پیسې نه دی اخیستي، دیوال مې پورته کړه، خو د الله حکم پلار و نیکه یې ښه سړی و. دا تا چې کله د شعیب علیه السلام دوه لورګانو ته اوبه ورکړلې، د شعیب علیه السلام دوه لورګانو ته دې د څا څخه اوبه وکښلې، هغه داسې څا وه چې اوښان به په راګرځېدل، لا بیا هم ډېر په مشکل سره سولاغه کې دا اوبه راایستل کېده. موسی علیه السلام خو ماشاءالله جلالي و، غټ بدن و، هغه په خپله په خپل لاسو باندې دا اوبه ورته وکښل او بیا یې د شعیب علیه السلام دوه لورګانو ته یې ورکړلې. نو خضر علیه السلام ورته وایي چې شه موسی علیه السلام ما خو چې دا عمل وکړه د الله د خوا حکم و، تا خو هغه زنانه ته هغه ښځو ته هغه نجلیانو ته د شعیب علیه السلام چې اوبه ورکړې په څه خاطر دې ورکړلې؟ هغه دې هېرې سوې؟ ګوره دا علم تکویني او تشریعي ده. علم تشریعي صرف په ظاهره باندې، علم تکویني هغه د دنیا او د مافیها په هغه علوم باندې خبر وي، هغه ته د چا ادراک نه کېږي. لهذا علما وایي که چېرې ستا د دې پیر نه خلاف شریعت یو کار ظاهرېدل، ته په زړه کې څه مه راګرځوه، په زړه کې څه مه راګرځوه، محمل ورته ولټوه. که د صوفیو د خولې نه یو داسې خبره راووته چې هغه د شریعت ظاهرا خلاف معلومېدی، ته پر هغه باندې لګاو مه کوه، محمل ولټوه، محمل ولټوه چې کېدای شي دا به دا محمل وي، دا به دا محمل وي، ډایرکټ اعتراض پر هغې باندې مه کوه، ځکه د صوفیو په اسرارو، د هغې په رموزو، د هغې په اشاراتو، د هغې په دقایقو، د هغې په اسرارو باندې موږ تاسو نه پوهېږو، ډېر لوړ لوړ کسان یې په هغې باندې نه پوه شي، دا سري علوم وي. نو مطلب د خبرې مې دا وه چې خضر علیه السلام په علم ظاهر سره ملا نه و، علم باطن یې کړی وه، لیکن موسی علیه السلام په علم ظاهر کې په روی زمین د هغه زمانې کې ټاپ انسان و، ټاپ انسان. موسی علیه السلام بیا هم ځي خضر علیه السلام سره تعلیم د علم باطن کې. اشرف علي تنویر رحمه الله غوندې عالم د دیوبند مستند عالم ده، او دغه شان ته مفتي محمود الحسن دیوبندي رحمه الله، نور علما د دیوبند، حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله ته ځي او د هغې سره بیعت کوي. ولې؟ څه خاطر باندې؟ هغه خو ملا هم نه و، حاجي امداد الله مهاجر مکي، دستاربندي یې نه وه کړې، لږ لږ کتابونه یې ویلي وو، خو بیا هم دا دومره غټ غټ علما چې لس لس شل جلد تفاسیر او احادیث لیکي، بیا هم دې د هغې پښې او د هغې مخې ته ګونډۍ وهله او بیا د هغې څخه تعلیم د فیوزاتو کول. ولې؟ ضرورت دا نه دی، ضروري نه ده، شرط دا نه دی چې خامخا به هر پیر علم د ظاهر لري. نو که څوک تاسو ته وویل چې یاره پیر به خامخا عالم وي، نو تاسې به څه جواب ورکوئ؟ ما تاسو ته جواب در وښودل چې چا تا ته وویل چې مثال پیر دپاره دا ضروري ده چې هغه عالم وي، هغه ملا به وي، نو ته ورته ووایه چې کوم علم ته مراده یې، علم کلي مراده یې او که علم جزي مراده یې؟ که علم جزي مراده یې، خو زما د پیر سره چې علم جزي سته، په لږ شي باندې علم چې که په لږ شي باندې علم، خو زما د پیر سره مسته، ستا سره مسته، خو راځه زه پیر ته ووایم ته به هم لمونځ وکړې، دی به مونږ نو خو ستا هم زده دی لمونځ، د هغه هم زده دی، ستا څه فرق صحیح سو که نه؟ او که علم کلي مراده یې، نو زه به ستا څخه پوښتنه وکړم چې اوس فی الحال زما په جیب کې څه شی؟ آسان سوال، نور هم داسې سوالونه ډېر دي. نو علم کلي خو ما سوا د الله تعالی نه بل چاته شته نه، نو ته چې ځان ته یې نسې منلی، نو د پیر دپاره یې ولې دا ټاپه لګوې چې خامخا پیر به علم کلي لري؟ دا خو ظلم نه، دا خو بې انصافي ده که نه؟ نو لهذا د پیر دپاره دا ضروري نه ده چې عالم وي. ما تقریبا ډېرې حوالې
دا راټولې کړي دي ما سره موجود دي تقریبا 2.5 حوالې ما سره سته صحابه کرامو څخه راواخه تابعینو څخه راواخه تبع تابعینو څخه راواخه مجتهدینو په زمانه کې ډېر داسې کسان چې هغه پیران تیر سوي دي لیکن هغه علما نه هغه ظاهري علم نه وزده حتی د بعضو چې ډېر یادو نو هغه به خالصتا هغه لمونځ به یادو بس نو مطلب مې دا ده چې اول د علم شریعت زده کړه به ها داسې به هم نه وي چې بالکل لمونځ نه یې زده بالکل د لمانځه په بوی نه خبر بالکل روژه یې نه یاد نیسي نه دا هم یا پیر نه وایي که نه دا هم د پیر ترتیب نه وي په علم د شریعت په قدر د ضرورت خبر وي او په هغې باندې به عمل کړی وي نور دا نه دی لازم چې خامخا به ستا ټول د دنیا کتابونه دې ټول یاد وي عقاید او اخلاق او اعمال به برابر وي او تاریک دنیا به آخرت ته به رغبت وي او د کمال دعوه نه کوي ځکه چې دا شعبه د دنیا ده چې د کمال دعوه کوي چې زه داسې پیر یم مشر یم داسې یم فلان یم او که چیرې داسې و چې انسان نو مشهوره عالم نو خلکو نه پېژانده بیا ضروري ده چې خلکو ته وایي چې زه پیر یم زه عالم یم په ما کې دا استعداد موجوده ده که څوک د علم ظاهر زده کړه غواړي ما ته دې راسي او که څوک د علم باطن زده کړه غواړي هم دې ما ته راسي دا بیا جایز ده او که خلک په خبرو دی نور هم پسې لګیاو نو دا د شعبه د دنیا ده دا بیا ناجایز ده او بل پنځم شرط یې دا دی چې پیر هغه انسان ده چې د صوفیو سره د نیکانو سره خپل د پیر سره صحبت اختیار کړی وي د صحبت ډېر لوی برکت وي او ورسره سره د هغې فیوزات و برکات حاصل کړی وي شپږم دا ده چې تعلیم و تلقین باندې د خپلو مریدانو باندې رحم او شفقت وکړي او چې کله یو بد خبره یو بد عمل ویني په یو دم په هغې باندې رد نه کوي بلکې څوکه څوکه په خپل طریقه باندې پر هغې باندې اتباع د شریعت راولي نو چې اووم شرط دا دی چې هر څوک د هغې په بیعت پاته سوی ده اکثر په هغې کې اتباع د شریعت موندل کېږي اتباع د شریعت وي او د دنیا حرص پکې نه وي او د اتم شرط دا ده چې د هغې مصنفین د هغې زمانې مصنفین او د هغه زمانې مشایخ د هغه زمانې علما و هغه پیر ته ښه سړی وایي بس دا ښه سړی د دې سره بیعت پکار او نه هم دا ده چې په نسبت د عوامو د جهلاو دیندار خلق فهمیده خلق واغه طرف ته رجوع کوي او عام خلق هم رجوع کوي چونکه د صحابه کرام اکثر د بلال او صهیب او خبیب د ډېر کمزوري صحابه کرام خو بیا هم د نبی علیه السلام سره موجود وره او دغه شانته د هغې په صحبت کې په څو وار د کښېنستلو سره د دنیا رغبت ختم کېږي او د الله تعالی محبت په انسان کې هغه محسوسېږي او یولسم دا چې پخپله هم ذاکر وي او بل دا چې د هغې د ذکر په تعلیم باندې برکت موجود وي او بل دا چې مصلح وي صالح والی کافي نه ده چې پخپله نیک سړی وي بلکې بل هم نیک کولی سي دا هم ضروري ده یو انسان پخپله عالم دی خو بیان نسي کولی د دې څخه څوک اخذ اخیستی یو سړی بیان نسی کولی تقریر نسی کولی بل چاته یو خبر نسی ښودلی دی بالکل شیخ الکل فی الکل ده نو د دې به څه فایده وي هېڅ فایده نشته دغه رقم دا شیخ هم دغسې ده چې هغې دپاره دا فن ضروري ده چې د صالح والی او د مصلح والی دواړه فنون به د ده یاد وي چې د هغې علاج تجویز کړي او دم په دم هغه ته نفع ورسوي او اتباع او د پیروي په دولت سره هغه انسان کمال او خالیګاه ورختمې کړي او درستي ته یې ورسوي نو چې په چا کې د علاماتو نو بیا د هغې څخه غوښتنه د دې مه کوئ چې کرامت شته که نشته دی تصرفات کوي که نه کوي ته ودرې زه وګورم چې دی په ډبره باندې لاس وهي سره زر ګرځي که نه ګرځي دا د جاهلانو خبرې دي صرف او صرف دغه شرایط چې په کوم پیر کې موجودو که هغه کرامت درلودې که نه درلودې بیعت ورسره وکړي که هغه تصرفات درلوده که نه درلوده بیا ورسره وکړي بیعت که کشف درلوده که نه درلوده بیا بیعت ورسره وکړي او دغه رقم بیا دا ته هم وګورئ چې یاره چې ته ودرې زه په ده باندې دعا وکړم چې زما دعا د ده په لاس قبلیږي که نه قبلیږي دا هم د جاهلانو خبرې دي دغه شرایط چې پکې موجود وه نو بس دا بیا شیخ طریقت ته او د هغې سره بیعت کول دا لازمي او دا ضروري ده